لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. د حج افراد د کولو تفصیلی طریقه 11مه پوښتنه د حج افراد د کولو تفصیلی طریقه څرنګه ده؟ جواب: د حج افراد د کولو تفصیلی طریقه داسې ده. اول به د احرام تر تړلو د مخه غسل وکړي یا به اودس تازه کړي، خو غسل کول افضل دي. او که اوبه نه وي نو بیا به دغسې احرام وتړي. د احرام تړلو لپاره تیمم نه غواړي، ځکه دغه غسل یا اودس د بدن د ظاهري پاکوالي لپاره دی او تیمم دغه پاکوالی نه راولي. بیا به خپل نوکان او بریتونه کوچني کړي، تر نامه لاندې او بغلونو ویښتان به لرې کړي. که د سر خریلو عادت ولري نو سر به وخریي، او که دغه عادت ونه لري بیا به سر پریمینځي. که زوجه یعنی خپله ښځه ولري نزدېکت به ورسره وکړي، که یو شرعي مانع نه وي لکه حیض. او تر غسل وروسته به د احرام لپاره 2 نوې یا پریولل سوې سپینې جامې راواخلي. لنګ به پر ځان راوګرځوي، په همیاني به یې ټینګ کړي، پټو به پر اوږو واچوي، که خوشبويي ورسره وي پر بدن به یې ولګوي. بیا که مکرو وخت نه وي د احرام 2 رکعته لمونځ به په پټ سر باندې وکړي، او تر دغه لمانځه وروسته به سر لوڅ کړي. د حج نیت به په زړه کې وکړي او په خوله باندې به د نیت دا الفاظ ووایي: یا الله پاکه، زه د حج اراده لرم، ته یې راته اسانه کړې، ته یې راڅخه قبول کړې. بیا به د حج په نیت باندې د تلبیې دا الفاظ ووایي: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. کله چې تر نیت وروسته یې دا تلبیه وویله، محرم یعنی احرام والا شو. د احرام د محرماتو یعنی منع کارونو څخه به ځان ساتي. هر کله چې مکې مکرمې ته ورسید خپل سامان به په خپله کوټه کې کیږدي، ځان به بېغمه کړي، غسل به وکړي. بیا به د باب السلام یا بلې دروازې څخه په ډیر ادب او عاجزۍ د تلبیې ویلو سره مسجد الحرام شریف ته داخل شي. هر کله چې پر کعبه شریف سترګې ولګي نو الله اکبر او لا اله الا الله هر یو به 3 وره ووایي. بیا به دعا وکړي، هر دعا چې خوښه وه، ځکه دغه ځای د دعا د قبلېدو ځای دی. بیا به طواف قدوم په داسې طریقه باندې وکړي چې راسته اوږه به یې په 9 سره شوطونو کې لوڅوي او په 3 اولو شوطونو کې به اوږې ښوروي. تر طواف پوره کولو وروسته به تلبیه نه پرېږدي. د طواف 2 رکعته واجب لمونځ به وکړي، که مکرو وخت نه وي، او که مکرو وخت وي بیا به یې وځنډوي. بیا به د زمزم اوبه وڅښي. بیا به د صفا او مروه سعی وکړي، او تر سعی وروسته د احرام څخه وتلی نشي، بلکې په احرام کې پاته دی. او داسې نه دی لکه حج تمتع والا. د هغه کارونو څخه به ځان ساتي چې په احرام کې منع وي. خپل نفلي طوافونه د کوي. کله چې د لوی اختر د میاشتې 8مه ورځ شي مینا ته به ووځي. لبیک اللهم لبیک.